دا یو ډیر اسانه عمل، یو ډیر ښایسته وظیفه ده. تاسې ضرور درسره واورئ او خامخا یې درسره شیر کړئ که غواړئ چې ستاسې د ایمان حفاظت دې وسي او د شیطان د شر څخه الله تاسې محفوظه وساتي. ګوره په نن سبا وخت کې د فتنو وخت دی، د شر او د فساد وخت دی. په داسې وخت کې انسان له بعض وخت مرګ راسي، په هغه وخت کې د سره ایمان هم موجوده نه وي. نو که غواړئ چې ستاسې د ایمان حفاظت وسي او د شیطان څخه ستاسې حفاظت وسي، د شیطان د شر څخه، نو دغه یو عمل ضرور در سره کوئ. کم څوک چې د هر لمانځه بعده وواري هو الله الرحیم، هو الله الرحیم وواري د هر لمانځه بعده وایي، د هغه به ایمان سلب نسی، د هغه به ایمان ختم نسی او د شیطان د شر څخه به الله رب العزت محفوظه وساتي. څومره اسانه عمل دی. نو په د هر لمانځه بعده وواري ویل خو ډېر ګران کار نه دی. هو الله الرحیم، هو الله الرحیم وواري د هر لمانځه بعده وایست. ان شاء الله العزیز د دې اسم په برکات سره، د دې وظیفې په برکات سره به الله رب العزت د شیطان د شر څخه تاسې محفوظه وساتي او ایمان به مې قوي، ایمان ته به مې ضرر نه رسي. دغه پیغام ضرور د سره نشر کړئ. جزاکم الله خیرا.